خشوع په مانځه کې دا لازمي او ضروري ده، بغیر د خشوع نه مونځ نه قبلیږي. او دا به موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه زده کوو، د صحابه کرامو نه به زده کوو، د تابعینو نه به زده کوو. صحابه کرامو کې یو صحابي دی عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه، هغه په باره کې راځي وایي کله چې به مانځه ته پاڅېدو کانه عود من الخشوع، تا به ویل دا د خشوع یو لرګی دی، داسې به نیغ او سیده به په مانځه کې ولاړو، په خشوع سره به یې مونځ کوو. ده په باره کې راځي وایي یو ورځ یې مونځ کوو، خاص کر سجدې په حالات کې و منجنیق رالی چې دا به د هغه وخت توپ و، د ده د جامې یو طرف چې وغه د ځان سره ویوړو، وهو فی الصلاة لا یرفع رأسه، دا په مانځه کې و سر یې راپورته نه کو. خشوع دې ته ویلی کېږي چې د الله سبحانه وتعالی طرف ته دومره په توجه باندې ولاړ وي. سلفو کې یو عالم دی مسلمه ابن بشار رحمه الله، هغه وایي یو ورځ جومات کې مونځ کو، د جومات دا یو حصه چې وه دا راوغورځېدله، فقام الناس وهو فی الصلاة لم یشعر، خلک پاڅېدو ووتل او دی په مانځه کې و د ځان نه خبر هم نه و. دې ته ویلی کېږي خشوع، په مانځه کې توجه به صرف او صرف الله سبحانه وتعالی طرف ته یې. دغه رنګې بعض صحابه کرام او سلف علما چې به کله مانځه ته ودرېدل، د هغې په رنګ کې به تغییر رالی، رنګ به یې تک زیړ شو. سلفو کې یو عالم د هغه په باره کې راځي وایي کله چې به مانځه دپاره اودس کوو رنګ به یې زیړ شو، نو چا ورته وویل انا نراک اذا توضأت للصلاة، کله چې ته مانځه دپاره اودس کوې نو به ستا دا رنګ کې تغییر راشي، دا موږ وینو، دا تا باندې چې چل کېږي. هغه به ویل انی اعرف بین یدی من ساقومو، زه دا پیژنم چې زه به د چا مخې ته ودرېږم. علي رضی الله تعالی عنه مبارک راځي وایي کله چې به د مانځه وخت شو، اذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، و به خوځېدو او مخکې به تغییر رالی. چا به ورته وویل وایي دا څه وجه ده چې کله د مانځه وخت شي نو ستا په مخ کې تغییر راشي؟ هغه به ویل جاء والله وقت امانة عرضها الله على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. قسم په الله وخت د هغه امانت رالی چې الله سبحانه وتعالی ځمکې او اسمانونو ته پیش کو، هغې د دې نه انکار وکړو، انسان چې دی دغه بوج پورته کو چې آیا دا به زما نه رب العالمین قبول کړي او که قبول به نه شي. د دې وجې نه خشوع په مانځه کې ډېره زیاته ضروري ده. مؤمنانو له پکار دي مسلمانانو له چې مانځه کې خشوع پیدا کړي. اکثر مؤمنانو مسلمانانو په منځونو کې خشوع نشته، بس دا پته ورته نه چې ما څو رکاته وکړه او زه کوم ځای کې به دې مانځه کې روان یم، همداسې مونځ چې دی دا د قبلېدو نه ډېر بعید وی.